افغان کرکټ بورډ کې فساد او د افغان کرکټ بورډ ځینې مهمو چارواکو باندې بندیز. ملګرو موږ مخکې هم ویلي دي چې ټول فساد دننه په کرکټ بورډ کې ده. ترڅو چې دا فساد ختم نشي زموږ لوبې ګټل دا ډېر لرې خبره ده او په نړۍ سطح باندې ځلیدل د لوبغاړو دا خورا ډېره لرې خبره ده. فساد په کرکټ بورډ کې ده او کرکټ بورډ د فساد څخه ډک ده. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه او نوې پیښې څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون شنبه د جولای پر 6 نیټه د بورډ په کلنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې د اجرایه رئیس اسدالله خان، د ملي لوبډلې د مدیر یا منیجر نوید سایم او د غوروي د کمیټې پخوانی مشر دولت احمدزی دندې په موقت ډول وځنډولې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي دي چې د دې درې چارواکو د کارونو د ارزونې لپاره یو 3 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او دا کمیټه به په 2 اونیو کې خپل ریپورت د کرکټ بورډ راتلونکي ناسته کې وړاندې کړي. په دغه 3 کسیزه کمیټه کې د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر عاطف مشل، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل او فریدون الهام شامل دي. سره له دې چې کرکټ بورډ وایي د دې دریو چارواکو د کار په اړه به پلټنې کیږي او وروسته به حتمي پریکړه اعلانیږي. خو پرونی اعلامیه کې دا هم راغلي چې د اجرایه ریاست د پوسټ لپاره د وړ کسان غوښتل لیکونه کرکټ بورډ ته ورولېږي. په اعلامیه کې راغلي کرکټ بورډ به هڅه کوي چې د جولای پر 14 نیټه د کرکټ نړیوالې شورا تر غونډې وروسته دوی نوی اجرایه رئیس وټاکي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې یوه بله ګونګه برخه په لاندې ډول ده. تیر کال د افغانستان غوره لیګ کې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د یو شمېر کسانو په اړه ځینې موارد د افغانستان کرکټ بورډ ته ویل شوي وو چې د افغانستان کرکټ بورډ هغه ټکو ته جدي پام وکړ او په اړه یې لازمې پریکړې وکړې او د هغې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان غوره لیګ روڼ او شفاف ومنل شو او همداراز یادې څېړنې پای ته رسېدل. کال د افغانستان غوره لیګ د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د یو شمېر کسانو په اړه ځینې موارد د افغانستان کرکټ بورډ ته ویل شوي وو چې د افغانستان کرکټ بورډ هغه ټکو ته جدي پام وکړ او په اړه یې لازمې پریکړې وکړې او د هغې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان غوره لیګ روڼ او شفاف ومنل شو او همداراز یادې څېړنې پای ته رسېدلو. کال د افغانستان غوره لیګ کې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې یو شمېر کسانو په اړه ځینې موارد د افغانستان کرکټ بورډ ته ویل شوي وو چې د افغانستان کرکټ بورډ هغه ټکو ته جدي پام وکړ او په اړه یې لازمې پریکړې وکړې او د هغې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان غوره لیګ روڼ او شفاف ومنل شو او همداراز یادې څېړنې پای ته رسېدلې وو. د کال افغانستان غوره لیګ کې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې یو شمېر کسانو په اړه ځینې موارد د افغانستان کرکټ بورډ ته ویل شوي وو. کرکټ بورډ سپیناوی نه دی کړی چې د افغانستان د غوره لیګ په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د کومو کسانو نومونه له دوی سره شریک کړي وو او په اړه یې څه ډول اندېښنې ښودلې وې. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا دا اعلان پر هماغه ورځ وشو چې د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې له ګډون وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له خپلې ټولې 9 وبایللې خو له لوبو راخوا ځینې نورو رپورټونو او ناندریو ښایي کرکټ بورډ ته لا ستر سرخوږی جوړ کړی وي. د بیلګې په توګه کرکټ بورډ له دویمې لوبې وروسته اعلان وکړ چې ویکټ ساتونکی شهزاد محمدي ټپي دی او نور به نړیوال جام سیالیو کې ګډون نه کوي. خو شهزاد کابل ته له ستنېدو وروسته ادعا وکړه چې ټپ یې دومره ژور نه و چې له نړیوال جام سیالیو ایستل شوی وای او تور یې پورې کړ چې په ناحقه له ملي لوبډلې بهر شوی ده. همداراز له هند سره تر لوبې وروسته کرکټ بورډ اعلان وکړ چې تیز بالر آفتاب عالم یې د انضباطي سرغړونې له کبله بیرته کابل ته استولی دی. د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي له BBC سره خبرو کې وویل چې آفتاب